د سبا په تمه. هوټل مو په یوې زرغونې غونډۍ جوړ شوی و چې شاوخوا یې ځنګل و. یو وخت دلته د برطانیا د یو خورا لوی شتمن ماڼۍ وه. هغه نشته، مینه یې اوس په هوټل بدله شوې. کله کله فکر کوم رښتینی ژوند نه دی، فلم دی، داستان دی، یو څه لولم یا یې ګورم. دا ودانۍ 3 پوړه ده، خو هر پوړ یې د نن سبا د درو هغو برابر دی. خورا دنګه ماڼۍ، له د باندې داسې د ښکاري توا د غرو له ډبرو یې جوړه وي. ژیړبخون رنګ لري لکه د مني پاڼې چې په مځکه لوېدلې وي. دوړه پرې کښېناستلې وي، د بل پسرلي په انتظار وخت تېروي. د ودانۍ مخته لویه چوتره ده، د هغې مخته زرغون چمن دی چې ورو ورو کښته کېږي. توا لویې زینې دي. د چمن هره برخه شاید 15 متره پلنه وه، بیا بله او بیا بله. له درېیمې ورهاخوا د اوبو ډنډ دی، د بارانونو اوبه پکې ټولې شوي دي. شاید د چمن او ونو د زرغونېدو لپاره یې دلته جوړ وو. د ډنډ شاته ځنګل، ګور ځنګل چې سر او بر یې نه راښکاري. د چوترې دواړو غاړو ته هم چې له غونډۍ کښته کېږي یوازې او یوازې ونې وینې. ځینې خورا دنګي، ځینې ټیټې. د ودانۍ شاته هم ونې دي او بس. کرونکي یې شاید غوښتل دا ودانۍ پرې پټه کړي چې له لرې یې څوک ونه ویني، خو دا هسکه جوړه شوې ودانۍ لا د ونو څوکو نه ده پټه کړې. دلته زه د دفتر یوې غونډې ته رابلل شوی یم. دا مې 3مه شپه ده. د ودانۍ په بېلابېلو خونو کې مو ورځې په خبرو تېرېږي. زه ډېر څه نه وایم، د ودانۍ په ښکلا سترګې خړوبوم. یوه هندوه مې تر څنګ ناسته وي، پوجا نومیږي. نور انګریزان دي. په لومړۍ ورځ پوجا ناوخته راغله، زما تر څنګ ځای تش شو، هلته کېناسته. بیا نو لکه د ښوونځي د لومړۍ ورځې غوندې هر څوک چې چیرې ناست و هغه یې خپل وباله. غونډې مو د راتلونکي په تګلارو دي، څه به کوو، څه باید وکړو. اوس پاتې دی، ټول د سبا فکر اخیستی دي. د غونډې 3مه ورځ ټول سره نښتې ځلي وو. خبرې، بحثونه، اټکلونه ستړي کوونکي وو. د هوټل له لوري مازدیګر د هندي راګ میله جوړه شوه. له غوټه غوټه سپینو وریځو ژیړ لمر راښکارېده چې د ځنګل په بر سر کې ټیټېږي. د اکتوبر 3مه اونۍ ده، خو هوا لا هم سړه نه ده. پرون باران وریده، نن لمر هډونه تودول. په چوتره فرش اچول شوی و. توا د هندي شاهانو دربار دی. ستار د هغه سړي په لاس کې و چې تک ژیړ کمیس یې اغوستی و. ککرۍ یې پکه وه، خو د غوږو په سر یې سپین ویښته په توره ککرۍ داسې برېښېدل لکه په پټي کې د مالوچو د ولاړ بوټي غوټۍ چې سپړل شوي وي. د تبلې سړی بیا ځوان و، د سیکانو پګړۍ یې تړلې وه. تک سور کمیس یې اغوستی و. میلمانه ورته لاندې په چمن کې څوک ولاړ و، څوک په لرګینو څوکیو ناست و. پوجا د چمن د لومړنۍ برخې په پای کې ودرېده. د ستار سړي وویل، دا راګ 10 نومیږي. د مونسون په موسم کې ماښام غږیږي. پوجا د اوبو ډنډ ته مخ واړاوه، سترګې یې پټې کړې، سر یې شاته کړ لکه په پوزه چې یې تازه هوا اخیسته. له ستوني یې لوڅ و، پوټکی یې غنم رنګی و، خو غوړ برېښېده. ویښته یې تور و، یو څو تاره سپین هم پرې ګډ شوي وو. سترګې یې ډېرې غټې وې. توا قبلۍ ده. پوجا تازه هوا داسې کش کړه لکه زنداني چې له کلونو وروسته په لومړي ځل پرانیستې فضا کې ساه اخلي او سږي پرې ډکوي. د مونسون راګ پیل شو. باد د دنګو ونو پاڼې ښورولې. ژیړې او سرې پاڼې چې له څانګو جلا کېدې داسې زنګېدلې پر مځکه پرېوتې. توا راګ ته نڅېږي. د تبلې شور چې پورته شو، پوجا سترګې پرانیستې. راځه لاندې لاړ شو. ورسره رهي شوم. د ستار او تبلې له غږه د پورته شوي راګ خوږ غږ تر لرې راته. دلته نه د ښار شور و، نه د خلکو غږونه. پوجا مې وپوښتله، هند څه ښکلې موسیقي لري؟ دا موسیقي مې ساه بندوي. برعکس زه یې ایله تازه کړم، تا ته نوې ده. له 3م چمنه هم کښته شو. د اوبو له ډنډ سره په پرتې لرګینې څوکۍ پوجا کښېنسته.
په اوبو د مني باد وهلې پاڼې پرتې وې. د راګ غږ تت راته. پوجا وویل دا راګ زما د پلار خوښ شو. زه چې واورم هغه را یادوي. موسیقي اورېدل خاطره درکوي. دا د نوبختو طالع دی چې څه وخت کوم راګ اوري. نه پوهېدم پلار یې مړ دی که ژوندی. دې خبرو ته دوام ورکړ. پلار مې ژوند را ترخ کړی و. دا راګ راته د دوژخ نقشه ده، نه یې غواړم. تیرې نقشې او سمبولونه به ژوند راته ډېر محدود نه کړي. پوهېږم خو وخت غواړي. هر ډول پیښې، خبرې، درد یوه نه یوه ورځ معنا له لاسه ورکوي. خو دا بهیر دی، بهیرونه وخت غواړي. موږ شرقیان میندې پلرونه ژر بخښو. د راګ غږ غلی شو، چکچکې شوې. پوجا وویل دا ځای به په 18مه پېړۍ کې څرنګه وو؟ د دغې ماڼۍ څښتن به څرنګه هسکه غاړه دلته ولاړو. شاید ویل وی چې لمسی به یې هم یو وخت همداسې ولاړ وي، خو هغوی ترې هوټل جوړ کړ. وخت بدلیږي، اړتیا بدلیږي، خو زموږ خلک لکه همدا ودانۍ په تیر وخت کې بند پاتې دي. وخت غواړي. هغه ستا خبره، پیښې او خبرې یوه نه یوه ورځ معنا له لاسه ورکوي. پوجا پورته شوه، په ځنګله ننوته. ورپسې شوم. غلی روان وو. په لوېدلو پاڼو زموږ د ایښودل شویو ګامونو شور یوازینی غږ و چې را ترغوږ کېده. آن مرغه نه وو. یوه ویاله مو مخته راغله. اوبه یې مړې روانې وې. پوجا وویل دا به ژورې وي، نه ښکاري. غواړم ورګډه شم، یخ ته یې ناجوړه نه شي. پوجا د اوبو په لور ګام واخیست. ما له مټه ونیوله. وښویېده، راکش مې کړه. سر یې زما په ټټر کېښود. احتجاج یې ونه کړ. ورته ومې ویل بېرته ولاړ شو. هر څه نیم دي، هېڅ شی بشپړ نه دي. د بل راګ نیمه برخه تېره وه. لمر ډوب شوی و. پوجا د اوبو له ډنډ سره ودرېده. له کمکین یې هڅولی یم چې اطاعت وکړم. تل مې د نورو منلي. اوس چې احتجاج کوم، اوس چې انکار کوم، نه یې شم کولی. عادت یم. د عادت بدلون وخت غواړي. وخت بیا نه راګرځي. د سبا بدلون د نن په درد نه خوري. ته بختور یې، په نن کې اوسې. پاس وختو. پوجا راګ ته سر ښوراوه. زه ترې خوب خونې ته رهي شوم. خوب نه راته. د ښې سبا په تمه مې راګ پرېښود. نیم ویښ او نیم ویده پاتې شوم.